د لاچۍ د بوټو حوالې سره مولانا خانزیب شهید رحمت الله علیه په خپل کتاب شتمنه پښتونخوا کې لیکي د لاچۍ بوټی د ویښ نه وباسئ او په سټه یې تیزاب واړوئ. د لاچۍ د بوټي په اړه د کتاب شتمنه پښتونخوا په صفحه 64 مولانا خانزیب شهید رحمت الله علیه لیکي د اونو بوټو ماهرین یا پوهان وایي چې د پښتونخوا د خاورې دپاره دا دښمن اونه ده، ځکه چې په یوه ورځ کې د ځمکې نه 100 لیټره اوبه څښي، 300 کیلومیټره خواشه ځمکې نه اوبه راکش کوي. په پاڼو کې زهرجن اثرات دي، ځکه پکې مرغۍ جاله نه جوړوي. لږ وړاندې بیا لیکي د لاچۍ د تباهۍ یو مثال د بوټو پوهانو د پښتونخوا د ګمبېلا سیند وچوالی ښایي چې له دغه سیند په غاړه د دې بوټو ځنګل نال شو، هغه سیند یې ټول وسکلو. ملګرو د دې نه اندازه کیږي چې دا څومره زهریله بوټی دی. موږ له پکار دی چې د میوو واله بوټي وکرو یا زموږ چې کوم لوکل بوټي دي دا وکرو، د دوی حفاظت وکړو. که موږ غواړو چې زموږ نیو جنریشن ته راتلونکي نسل ته زموږ یو کلین او گرین یو صفا او سوترا او شین ماحول میلاو شي، نو چې کوم نیچرل بوټي دي یا د دې علاقایي بوټي ونې دي دا موږ وکرو. نو امید دی چې نه به صرف ماحول صفا وي بلکې نورې هم چې بلا پایدې دي هغه به حاصلېږي. والسلام. سلامونه ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری رحمان بنیری. چونکې د ونو بوټو د کرلو چې کوم مهم دی، یعنی پلانټیشن کمپین یا چې کوم شجرکاری مهم دی، هغه نه صرف په حکومتي سطح باندې بلکې په اجتماعي سره سره په انفرادي سطح باندې هم خلک لګیا دي بوټي کري. مطلب یې دا دی چې شینکۍ سیوا شي، څوک خپل چمن ښکلی کوي، څوک خپل چاپېرچار ښکلی کوي. دغه موسم عموما زموږ په ملک کې یا د مارچ دغه دوران کې بهار کې یا چې کوم برسات د مونسون دا موسم شروع شي، نو خلک بیا لګیا وي اونې او بوټي کري. د اونو او